د صدقې نه ډېر مسلمانان زما عزتمندو غافل دي. هغه د دې نه غفلت کوي، صدقه پیژني هم نه. زکات څوک نه ورکوي زما عزتمندو، صدقه خو لویه خبر ده. زکات چې په چا باندې فرض وي، عشر چې په چا باندې فرض وي، هغه فرض عبادت نه ادا کوي، نو صدقه خو نفل عبادت ده. الله خواته په انسان خپل مقام حاصلوي، لیکن بیا هم نفل ده. نو چې یو انسان فرض نه ادا کوي، دی به نفل څنګه ادا کوي؟ ما اوس تعالی چې الله پاک دا کم دولت را کړی، دا کم نعمت را کړی د مال په شکل کې، زما عزتمندو په دې مال کې زما او ستا سره د غریبانانو، د رشتہ دارانو، د دې ټولو حق دی. په دې د موت قابض کیږو نه. زما او ستا په خپل مال باندې قبضه کول او په دې کې چې کوم دی مخلوق خدا محروم ساتل، داسې دي لکه د چا په مال باندې ډاکه کول. دغه انسان چې د هغې نه صدقه نه ورکوي، زکات نه ورکوي، او هغه انسان چې د شپې ور واوړي د چا کور ته د چا نه مال غلا کوي، دا دواړه برابر دي. هغه هم د چا په مال باندې ډاکه وکړه او دم د چا په مال باندې ډاکه کړې ده. یا د خور لور حصه ده او یا د غریب حصه ده چې د په مال کې پرته ده او دی نه ورکوي. بهرحال زما عزتمندو چې د دې خبرو موت ته اهتمام وکړو، الله پاک په دې خبرو باندې عمل کول توفیق راکړي.